السلام علیکم خوږو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. آیا تاسې هم په پسرلي کې له دې ستونزو سره مخ کیږئ لکه پرنجی، زکام، د سترګو خرابتیا، ستړیا؟ پسرلی یو ښکلی موسم دی، خو له بده مرغه دا موسم د حساسیت، الرجي او زکام موسم هم دی. دوړې، ګرد، پولین په خپله ګرد وایي او د هوا بدلون زموږ بدن کمزوری کوي چې ډیری د الرجي، حساسیت او موسم تغییراتو سره تړاو لري. دلته ځینې لهیلونه شته چې دې حالاتو ته وده ورکوي، لکه د حبوباتو او ګلانو ګرد په پسرلي کې د مختلفو ګلانو او ونو له امله د حبوباتو پولین یا ګرد کچه لوړوي، چې دا حبوبات د هغو کسانو لپاره چې د الرجي څخه رنځېږي، د سترګو خراب، زکام او ستړیا لامل کېږي. موسمي بدلونونه د پسرلي په موسم کې تودوخه او رطوبت زیات شي، چې دا مختلف ویروسونه د الرجي لامل کېږي. د حساسیت زیاتوالی، ځینې خلک د پسرلي په موسم کې په الرجي اخته کېږي چې دې ته د حساسیت فصل هم ویل کېږي. کله چې څوک په پسرلي کې په زکام اخته شي نو دې ته بیا د حساسیت فصل ویل کېږي. د رطوبت کچه د پسرلي په موسم کې د رطوبت بدلون ممکن د تنفسي سیستم او د سترګو حساسیتونه زیات کړي. موجوده ناروغۍ، که څوک موجوده روغتیایي ناروغۍ ولري لکه تنفسي ناروغۍ یا انتان، نو دوی ممکن په پسرلي کې زیاتې ستونزې تجربه کوي. که تاسو د پسرلي په موسم کې دې ستونزې سره مخ کېږئ نو غوره ده چې د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ چې تاسو ته مناسبې درملنې او مشورې درکړي. خو ځینې لارې چارې شته چې تاسو ستونزې پرته له ډاکټر او درملو ورکولی شي. سهار وختي مخ او سترګې ومینځئ. کله چې له کوره ځئ مخ او لاسونه پاک کړئ تر څو دوړې او ګرد لرې شي. ګرمې اوبه یا شین چای وڅښئ، دا ستاسو بدن آراموي. د کور هوا پاکه وساتئ، کوټې ته تازه هوا پرېږدئ او که امکان وي دوړې پاکې کړئ. ساده ورزش وکړئ، هره ورځ لږ قدم وهل ستاسو غړي په حرکت راولي یا سپک تمرین ستاسو بدن قوي کوي. صحتمند خواړه وخورئ، موسمي مېوې لکه مڼې، مالټې، کیلې او دغسې سبزیجات هم ډېر وخورئ. نو که تاسو شدید حساسیت لرئ ماسک وکاروئ او ځان وساتئ. نو دا ستاسو لپاره ډېرې ساده مهمې لارې وې چې ستاسو سره مو شریکې کړې. نو که تاسو ته دا ویډیو ګټوره وي لایک یې کړئ، له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. په بله ګټوره ویډیو کې به بیا سره ګورو. د الله په امان.